هر څه کولی شئ. په 1 منټ کې د پینټینګ یو شاهکار جوړولی شئ. یو ژبه په 1 غنټه کې زده کولی شئ. د اربونو روپو یو کمپني په شپه دننه ودرولی شئ او سبا د دنیا حکمران جوړېدی شئ. نو بیا ولې رو کېږي چې تو څه غواړې هغه ولې نه کې؟ په ورکوټوالي تا صحیح خوراک نه وکړې او که نه تو خپل پوره دماغ نه استعمالې. معلومول غواړې چې دا به څنګه استعمالې؟ دا به نن رڼا تاسو ته وایي چې ستاسو دماغ به د خپل ټول زور سره څنګه کار کوي. دماغ ډیر کمپلیکس دی او تر اوسه پورې چې دا موږ څونه سټډي کوو هغومره په دې کې نوي رازونه اشنا کیږي. خو هوښیار اوسئ، ځینې خبرې تاسو دوکه کولی هم شي. لکه د عقلمند کېدو دپاره ستا دماغ غټ پکار دی. غلط. د دماغ سایز د وجود مطابق جوړي نه چې د عقل مطابق. لکه د ویل د دماغ خواته دا ستا دماغ دی. ووایې کم یو ډېر عقلمند دی؟ ووایې د کم وجود ډېر طاقت غواړي؟ ستا دماغ د ویل د هغې نه واړه دی ځکه چې ستا وجود ورکوټی دی. خو ستا دماغ یې په داسې طریقه جوړ دی چې ته ځان بچ کولی شې. که تا ته چېرې څوک ووایي چې انسان صرف 10% دماغ استعمالوي نو ته به یقین وکړې. زه راځئ 100% کړو. موږ لیدلي چې هوښیارانو څه کړي. دوی موږ د آرټ، میوزیک، ادب او لوبو په معامله کې حیرانه کړي یو. دوی داسې څیزونه ایجاد کړي دي چې موږ له ژوند اسان کړی دی. د خپل پوره طاقت سره دماغ استعمالولو سره موږ هر څه کولی شو. نو بس تو به څه کې؟ اول خو به تو دا ریوبیک کیوب په سیکنډ کې ټیک کې. بیا به دې د ټولو نه هوښیار ملګري راغواړې او د شطرنج لوبه به ورسره وکړې. په 2 منټه کې چیک میټ. ډېر ښه چې دا هر څه وکړې ته به بیا په اصل چیلنج پسې ګرځې ځکه چې ته به ډېر هوښیار یې او تاله به د عام خلکو کارونه مزه نه درکوي. نو ستا د څه سره شوق دی؟ آرټ، ساینس، ټیکنالوژي؟ ستا چې د ذهانت څه حد نه یي نو د یو څیز خوښولو ضرورت نشته. پیکاسو خو اسې ګپ و. په ما خو ناوخته دی، زه خو زر ورځم چې د کینسر علاج معلوم کم. ښه حد دې نشته ها؟ ستا د وجود سره به څه کېږي چې ته د خپل دماغو ټوله انرژي یو ایجاد ته وقف کې. ستا لنګز یعنی پیپړې به سا راکاږي، ستا زړه به درزا کوي، ستا خوراک به هضمیږي او ستا اینه به ستا وجود کې تاویږي. دې ته به د دماغو ضرورت پیښیږي. که موږ 100% دماغ په یو کار لګول غواړو موږ نشو ځکه چې زموږ د وجود د نورو کارونو ته هم د دماغو ضرورت پیښیږي. نو رایات کې ما شروع کې یو تپوس کړی و چې که تا ته څوک ووایي چې د انسان دماغ صرف 10% کار کوي نو ته به یقین وکړې. تا په یقین کړی و؟ دا 10% خبره دروغ ده بلکې دا د یو غلط فهمۍ وجې پیدا شوې ده. ستا دماغ 10% نیورونز دي او 10% ګلیوسیلز دي. دې کې مختلف قسمه نیورونز دي چې د هر یو کار مختلف دی. خو عام طور نیورون معلومات اخلي او رسوي. بیا ستا ګلیوسیلز د دې نیورونز نه تاو دي چې دا د نیورونز مرسته کوي او تا ته پته ده ټول انساني دماغ یو شان جوړي. ستا په دماغ کې هم دومره نیورونز دي څومره چې د آینسټاین په دماغو کې. نو تو به د هغه شان تیز څنګه جوړیږي؟ خپل دماغو ته د یو مثل په جوړ وګورئ. رایښې کې، نوي څیزونه ټرای کې، چیلنجز واخلئ، ذهني سکون خپل کې، صحتمند عادتونه خپل کې. اجازت راکې رڼا د علم خوره کې.